د اسلامي امارت په ضد تازه ډله جوړه شوه. اسلامي امارت په میدان وردګو کې 3 کسان په دورو ووهل. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه 2 تازه خو مهمو خبرونو ته. له افغانستان نه بهر د اسلامي امارت پر ضد تازه ډله جوړه شوه چې مشري د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال کوي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د افغانستان د سولې او ولسواکۍ نهضت دوراني مشر وټاکل شو. د نهضت اعلامیه کې ویل شوي دي چې دوی د افغان ملت ګوند، جمهوري غوښتونکو غورځنګ، د ملي کانګرس ګوند او خارج کې د وطن ګوند د ځانګړي ګډ ائتلاف دی. د نهضت اعلامیه کې ویل شوي دي چې دوی د افغان ملت ګوند، جمهوري غوښتونکو غورځنګ، د ملي کانګرس ګوند او خارج کې د وطن ګوند د څانګو ګډ ائتلاف دی او د افغانستان اسلامي امارت پر ضد غیر وسلواله مبارزه کوي. په افغان ولس بیا د داسې عمل مخالفت کوي او وایي چې دا د نورو هیوادونو جاسوسان دي چې د افغانانو پر ځای د خپل بدار لپاره کار کوي. موده وړاندې د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني هم ویلي و چې نوموړی د هیڅ ډلې ملاتړ او تشویق نه کوي. د نوموړي په خبره چې افغانستان د همدغو چارواکو او زورواکو لخوا دغه حال ته ورسېده. په یو بل خبر کې اورئ چې اسلامي امارت په میدان وردګو کې 3 کسان په دورو ووهل. د اسلامي امارت ستره محکمه وایي چې دغه ولایت د محکمې په حکم له کوره د تښتې په تور 3 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوې ده. دوی نن دوشنبه د چنګاښ 19مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حکم 15 ورځې وړاندې د میدان وردګو د غازي امان الله خان په لوبغالي کې عملي شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا کسان له 3 جلسو وروسته په عام محضر کې مجازات شوي دي. د اسلامي امارت د سترې محکمې په